ولسمشر غني یو شمیر ګاونډیان د ارضي تامامیت اصولو ته درناوی نه کوي. ولسمشر غني وایي د افغانستان یو شمیر ګاونډیان د ارضي تمامیت اصولو ته درناوی نه کوي. افغان ولسمشر په تازه څرګندونو کې د کوم هیواد د نامه له اخیستو پرته ویلي دي چې د افغانستان یو شمیر ګاونډي هیوادونه د ارضي تمامیت او نورو نړیوالو قوانینو ته درناوی نه کوي چې نړیواله ټولنه باید پر وړاندې اقدام وکړي. د په خبره د افغانستان په ګاونډي هیواد کې ترهګر روزل کیږي، طالبانو ته پناه ورکول کیږي او له هغه ځایه پر افغان خاوره حملې کیږي چې دا هر څه د نړیوالو قوانینو نقض دی. ولسمشر غني په ښکارا د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی، خو پاکستان هغه هیواد دی چې افغان حکومت یې د ترهګرو ملاتړی بولي او پر افغان خاوره یې بریدونه کوي.